د یو وخت خبره ده چې یو کس د خپل کوچني زوی سره په یو کور کې اوسېده. د هغه ښځه د بچي د پیدا کېدلو نه یو میاشت وروسته وفات شوې وه. هغه کس څالک ډېر مالداره و. د وخت په تېرېدلو سره د هغه بچی ځوان شو چې هغه له یې ښځه وکړه او د هغې ښځې نه د هغه یو بچی پیدا شو. هغه کس اوس بوډا شوی و. د خدای شان و هغه د ټي بي په مرض اخته شو. بل طرف ته بوډاوالی و. هغه ورځ په ورځ کمزوری کېده. ټوخی او تبې به یې هم کېدې چې یوه ورځ هغه خپل زوی څه دا شان ده ته وویل: پلاره، موږ تا نور نه شو چټلی. یو طرف ته بوډا شوې، بل طرف ته په مرض مبتلا یې. هسې نه چې دا مرض موږ ته ولګي او یا دا بچي ته ولګي. ښه به دا وي چې ته دا کور پرېږدې او لاړ شي. دا څه وایې زویه؟ کوچنی مه رالوی کې. مور دې د زوکړې نه یو میاشت وروسته وفات شوې وه. ما تا ته د پلار مینه هم درکړې ده او د مور مینه مې هم درکړې ده. چې کله به دې په سر درد و نو په سر به مې زور درله کوو. چې کله به دې په خېټه درد و نو خېټه به مې درله مفوله. کله به دې د شپې ژړل نو زه به د خوب نه راپاڅېدم او زه به مې ولوشله او شیدې به مې درکړې. او نن چې زه لږ ډېر بوډا شوم او ناروغ شوم، ته راته وایې چې دا کور پرېږده. زه څنګه دا کور پرېږدم؟ زه چې دا کور پرېږدم بیا به چېرته لاړ شم؟ او دا روانه یخني ده، زه به کوم ځای اوسېږم؟ نو بیا د دې بوډا زوی خپل زوی ته څه دا شان وویل: زویه، ورشه هغه غوایه والا کمبله راواخله او نیکه ته دې ورکړه چې په یخني کې به یې اغوندې. پلاره، هغه کمبله زه ټوله نیکه ته نه ورکوم. کټ کوم یې، نیمه نیکه ته ورکوم او نیمه یې ځان سره ږدم. یا زویه، ته په کمبله څه کوې؟ ټوله دې نیکه ته ورکړه. ته خو کور کې اوسېږې، هغه به په ډاګونو اوسېږي. یا پلاره، چې ټوله کمبله ته خپل پلار ته ورکوې، بیا چې کله ته بوډا شې او زه دې له کوره شړم بیا به زه تا ته څه درکوم؟ د ماشوم په دې خبره هغه د بوډا زوی ډېر سخت شرمنده شو او ځان سره یې فکر وکړ چې اوس د خپل پلار شړم، بیا چې کله زه بوډا شم نو زما زوی به له ما سره همدغسې کارنامه کوي. پلاره، ما وبخه، زه تا ته ډېر زیات شرمنده یم. زه نه وم خبر چې زه کله بوډا شم نو ما سره به همدغسې چل کېږي او خپل زوی به مې د کور نه شړي. زه بخښنه غواړم پلاره، زه ډېر زیات شرمنده یم، ما وبخه. ما بخښلی یې زویه. کوم څوک چې د پلار سره بدسلوکي کوي هغه سره به هرومرو خپل زوی بدسلوکي کوي. پلار د جنت دروازه وي. پلار سره ښه کوئ، بدسلوکي مه کوئ. نو له دې وروسته هغوی خپل ژوند ښه په خوښۍ او خوشحالۍ یو بل سره تېراوه. ګرانه کتونکیه، که زمونږ کیسې دې خوښیږي او له مونږ سره ملګرتیا کول غواړې نو زمونږ چینل در سره سبسکرایب کړه او که غواړې چې زمونږ ویډیوګانې تر ټولو د مخه په صفحه او اچ ډي توګه وګورې نو خوا کې ورسره د ګړنجونې یا ګنټۍ نشان هم په ګوته کړه، ځکه مونږ هره ورځ کوشش کوو چې تاسو ته یو ښکلې شان کیسه خپره کړو. ګرانه کتونکیه، که تاسو سره یو ښایسته کیسه وي نو مونږ ته یې په کمنټ کې ولیکئ. زمونږ ټیم به ستاسو په کیسه باندې غور وکړي. که چیرې ستاسو کیسه د نشر وړ وه نو نشر ته به وسپارلی شي او ستاسو نوم به په